د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله هدایات. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی په خپل فضل او کرم سره د اسلامي امارت ټولو مجاهدینو ته یوه ستره فتح ورنصیب کړه چې اوس د یوې سترې ازموینې سره مخ دي. د دې لپاره چې مجاهدین په دې ستره ازموینه کې بریالي شي باید لاندې ټکو ته جدي پاملرنه وکړي. اول، ټول مجاهدین خپل نیتونه خالص لله فی الله وګرځوئ. دوهم، مشران او کشران ټول د تقوا په زینت سره خپل ځانونه ښایسته کړئ. دریم، د الله تعالی ډیر حمد ووایست چې د مقدس جهاد په برکت او په خپل نصرت سره یې عظیمه فتحه در په برخه کړه. څلورم، په ټولو چارو کې د عدل او انصاف څخه کار اخلئ. پنځم، د خپل ځورېدلي ولس سره احسان کوئ. شپږم، د کبر، غرور، عجب، ظلم او خیانت څخه ځانونه وساتئ. اووم، د قوم پرستۍ، منطقه پرستۍ، لسان پرستۍ او انډیوال پرستۍ څخه په کلکه پرهیز وکړئ. اتم، امتیاز باید په تقوا او امانتدارۍ سره وي. نهم، په خپلو منځو کې د اعتماد او ورورګلوۍ فضا قایمه کړئ. لسم، د داسې حرکتونو څخه ځانونه وساتئ چې په خپل منځ کې بې اعتمادي رامنځته کوي. یولسم، په خپل منځ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر فریضه مه پرېږدئ. منځونه په جماعت سره ادا کوئ. دولسم، په بیت المال کې د خیانت کولو څخه ځانونه وساتئ. دیارلسم، د شهیدانو د کورنیو او اولادونو ښه کفالت کوئ. هیڅکله یې له یاده مه باسئ. څوارلسم، یو د بل په کارونو کې له مداخلې کولو څخه جدي پرهیز وکړئ. پنځلسم، یاد پورته هدایات په جدیت سره عملي کړئ، خصوصا دغه د انډیوال پرستۍ، قوم پرستۍ او لسان پرستۍ څخه ځان ساتل، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه رضی الله تعالی عنهم ته وفرمایل: دعوها فانها منتنه. الحدیث رواه البخاري. ژباړه: دا پرېږدئ، یقینا دا بدبویه خبرې دي. ټول دې خبر وي چې که هر چا په دې مقدس او پاک اسلامي امارت کې د انډیوال پرستۍ، قوم پرستۍ او لسان پرستۍ بدبویه عمل کاوه او اوس یې تر متعددو او بار بار خبرتیاو وروسته هم کوي، هغه ته عفو نشته، ځکه چې دا په ښکاره سره ګناه ده. ښکاره ګناه کوونکي ته په اسلامي شریعت کې عفو نشته، بلکې سخت عذاب دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. والسلام د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبة الله اخندزاده حفظه الله.